د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د اسلامي امارت پر پوځي بس برید او ډزې شوي دي. په دغو ډزو او برید کې ګڼه مرګ ژوبله هم اوښتې او د همدغو بریدګرو له ډلې یو وژل شوی بریدګر د اسلامي امارت ځواکونو په موټر سایکل پسې تړلی او د ښار په واټونو کې راکش کړی او د کابل په پوهنتون کې د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر د اوښي اداري او اخلاقي فساد رسوا کېدنه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. راپورونه وایي چې د تیرې څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د کابل د پغمان ولسوالۍ اړوند په کلا حیدر سیمه کې د اسلامي امارت د کارمانانو یو لیږدونکی بس د موټر سایکل سپارو وسلوالو له لوري په نښه شوی او په ډزو کې د اسلامي امارت 15 سرتیري وژل شوي دي او 19 نور ټپیان دي چې 15 جدي او پاتې تر لومړنۍ درملنې وروسته له سردار محمد داود خان روغتون څخه رخصت شوي دي. زاویې رسنۍ ته سرچینو ویلي دي د اسلامي امارت د ځواکونو په ځوابي ډلو کې له دریو بریدګرو څخه یو ویشتل شوی او ځای پر ځای وژل شوی و چې د اسلامي امارت ځواکونو بیا په موټر سایکل پسې تړلی او سیمه کې کش کړی دی. ځایي وګړو هم دغه شیبه او پیښه لیدلې ده. د اسلامي امارت د کارمانانو دغه ګاډی له کابل څخه میدان وردګو ته روان و. د یو بل خبر له مخې زاویې رسنۍ د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر نظام محمد ندیم د اوښي حافظ عبید الله عبیده چې په ابو عبیده مشهور دی د نوموړي له لوري د کابل په پوهنتون کې د اداري او اخلاقي فساد په اړه تازه جزئیات ترلاسه کړي دي. د نشئی توکو دغه قاچاقبر چې په ولسواکۍ کې د نشئی توکو د قاچاق په قضیه کې بندي شوی و بیا د اسلامي امارت په 15,000 بندیانو کې د اسلامي امارت د ځانمرګي په نوم خوشي شو. دا مهال د نظام محمد ندیم له لوري د کابل پوهنتون اداري مرستیال ټاکل شوی او دولتي نمبر پلیټ لرونکی پراډو ګاډی اوس هم د نشئی توکو د قاچاق خوندي وسیله ده. سرچینه وایي د وزیر نظام محمد ندیم په همکارۍ په کابل پوهنتون کې د بیا رغونې پروژو تړونونه یوازې د عبیده د شرکت حق دی او دغه شرکت د خپل ورور په نوم جوړ کړی دی. له معلوماتو سره سم عبیده د کابل پوهنتون ریاست ته څیرمه په 2 میلیونه افغانیو تازه یوه ګلخانه هم جوړه کړې ده چې د شپې د وسلوالو لپاره د بنډارونو خوندي ځای دی او باغبانانو لیدلی دي چې کم عمره هلکان هم ورته تګ راتګ کوي. عبیده د نشئی توکو یو قاچاقبر دی او هیڅ ډول زده کړې نه لري خو دا چې د نظام محمد ندیم اوښی دی او یو لاسلیک یې زده کړی همدا تیر پسرلی د کابل پوهنتون د لارو تارکول یا قیر له پروژې څخه شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ وهلې دي.